سلامونه لاله، زما نوم نسیمه مندوخیل دی، د کوټې نه راغلی یم. دلته مو نن دومه شپه ده، ماښام ته هم درېیمه راځي. داسې حالات پر وطن باندې چې موږ خوند هم دا فیصله کړې ده، دا پرېکړه مو کړې ده چې مزید چې کوم دی د خپلو وروڼو سره بشانه بشانه درېږو. هغه کام کله ترقي نه ده کړې چې د کوم کام ښځه نه یې راوتلې. هم ښځه داسې ضروري ده د معاشرې دپاره لکه د یوې ګاډۍ چې دوې پیې وي. کله ګاډۍ چې یوه پیه نه وي، هغه ګاډۍ ښه سفر نشي کولی. نو موږ دا خوندو دا پرېکړه کړې ده چې د خپل کام او د خپل حقوقو غوښتنه به له دا کام او د مشرانو هم کوو، هم به د سټیټ نه کوو. پاکستان حکومت بندیز لګولی په تاسو باندې چې ټي ټي پي سره تعلقات لري، او بل طرف ته 13 ورځ په ډزې مو شوې، 4 غړي م د لاسه ورکړه، زخمیانو لاله د شهیدانو باندې ډېر زیات خفه یو. هغه ځوانان سیمندو په ډېرو خواره باندې راستر کړي وو. زمونږ خو هغه د پنجاب رنګه سیسټم نه دی، سیمندو سره پیډرز دي، په ورسره موجود دي. په ډېرو مشکلاتو په ډېرو خوارو باندې دا زویان او بچیان ستر کړي. دلته د یو ښه سباوون دپاره رالېږلي وو چې دا کام نه یې ښه امیدونه لرل. نو دا درد او تکلیف مونږ دلته په حیثیت ښځې محسوسوو چې هغو مندو خوندو باندې به څه تېرېږي چې دوی له نن جنازې ورروانې دي. او د پاکستان ریاست د دې نه خو موږ کله څه امید لرلی نه دی. د کومې ورځې نه زموږ تحریک جوړ شوی دی، دغو موږ ته کله داسې نه دی ویلي. 8 کاله کې موږ چیغې وهو، جلسې احتجاجونه کوو. دغو کسانو چې کوم دی موږ ته کله هم هېڅ قسم هم نه موږ اواز اورېدلی دی. نن دا کام دی ته مجبوره سو، او دا کام مبارزین دې ته تیار دی چې کام باندې هر څومره سخته ورځي موږ به د خپل کام د پس راوځو، د سرو نه موږ تېر یو. ولې مجبوره شوئ پښتون تحفظ مومنټ سره ګډون وکړو او څه له دلته رالی، څه مجبوره وي؟ لاله دا خو داسې تحفظ مومنټ دی چې دغه موږ ته یو سپیس راکړي فیمیل ته. موږ ښځې که دلته نارینه څومره هم د ستړو سره مخامخ دي، له هغو سره لا تر هغو زیاته موږ زنانه مخامخ یو. ورارې یو، که کونډې دي، که بورې دي، که یتیمې دي، دا پښتنې زنانې دي. که د چادر او د چردوالي په مالي سوې ده، هغه د پښتنو زنانو هغه سوې ده. نو موږ اریانو چې موږ د خپل اواز چېرته اوچت کړو. دا هم تحریک راووتی چې هم پښتانه دي، هم زموږ ته سپیس او ځای راکوي، هم زموږ خبره اوري، او هم موږ دا ډېر توقعات او امید دي ځینې خاص چې زموږ پر مسلو به غور وکړي، هم به داسې پرېکړه وکړي چې زموږ د کام د خوندو د ښه سباوون دپاره به ډېره ښایي.